ولې دا وخوره دا امان الله زرادون د ترکی نه د چا دا کړي دونه څه کړي دي چې ذاتی ملګری مې و ذاتی غانه و د خپل غانه مګه کړي خو په موږ دا اړه ولې واچې ملګرو دا وخت تاسو ګورئ د ګیلمن وزیر د مور دغه د خاندان سره چې کوم د امدادونه روان دي څوک چې کوم دی آنلاین او څوک په یو طریقه بله طریقه باندې لکه تاسو کته دا یو کس چې کوم دی هغه له 10 لکه روپۍ رالیږلې وي او هغه چې کوم دی حواله کړې ورته نو زه تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم کله چا هم داسې څه وس کېږي نو داسې لږ لږ امداد ورسره مونږ وکړو نو په هغې باندې د ډېر هر څه کېږي بل طرف ته زیات تر ملګري دا تپوس کوي چې آیا کم فنډ چې د دیو دپاره روان دی یعنی کم نغمې چې فنډ جوړ کړی دی د هغې څه حساب کتاب دی نو هغه تر اوسه پورې چې کم دی $1,30,000 وشو د هغې کم ټارګټ چې دی $1,50,000 دی نو تقریبا $20,000 په هغې کې پاتې دي نو چې کله هغه $20,000 پوره شو نو بیا چې کم دی هغه فنډ به د دیو کم فیملی چې دا هغو ته حواله کېږي نو تاسو ټولو ته ریکویسټ کوو چې زر زر ورسره مدد وکړئ او د چا هم څه قسمه وس کېږي هغه ورسره وکړئ زه د دې کم بچي چې دي د هغو کومه زندګي چې ده هغه به پرې روانه شي ځکه که موږ د دې سره مدد ونه کړو ځکه د پښتنو دپاره چې دې کوم ګیلمن وزیر خپل مهنت جاري ساتلی دی نو موږ له هم پکار دي چې دا نن سبا هغه فایننشلي طور باندې هغه د دې سره مدد وکړو هیلپ ورسره وکړو انشاءالله بلې ویډیو کې ملاوي کړو الله حافظ